او سلامونه او نیکو هیلو مو هرکلی کوم. په دې هیله چې ټول ملګري به راته روغ او جوړ اوسئ. ملګرو په دې ویډیو کې یو ډېر د خوشحالۍ څخه ډک زیری درته لرم، خو ویډیو را سره تر پایه پورې وګورئ او زموږ چینل خامخا در سره سبسکرایب کړئ. ملګرو راځئ چې دغه ویډیو وګورو چې کوم د خوشحالۍ څخه ډک خبر دی. ګرانو مینوالو وخت مو په خیر. د افغانستان ای لوبډله د سریلانکا او بنګلادیش ای لوبډلو سره د 4 ورځنیو او 1 ورځنیو لوبو لوبلړۍ ترسره کوي. د افغانستان کرکټ بورډ د راپور په وینا د افغانستان ای لوبډله د سریلانکا او بنګلادیش ای لوبډلو سره د 4 ورځنیو او 5 اوریزو لوبو لوبلړۍ ترسره کوي. کرکټ بورډ وایي چې د سریلانکا سره د لوبلړۍ کوربتوب سریلانکا کوي چې دغه لوبې به په سریلانکا کې ترسره شي او له بنګلادیش سره د لوبو لړۍ کوربتوب به بیا افغانستان کوي چې دا لوبې به په هند کې ترسره شي. د کرکټ بورډ په وینا د افغانستان او سریلانکا د ای لوبډلو ترمنځ به د می او جون په میاشت کې 2 ورځنۍ او 3 5 اوریزې لوبې ترسره شي چې دا سیالۍ به په سریلانکا کې د می په 8 نیټه پیل شي او د جون تر لومړۍ نیټې پورې به دوام وکړي. همداراز د سپټمبر او اکتوبر په میاشت کې بیا افغانستان د بنګلادیش ای لوبډلې کوربتوب کوي چې 2 ورځنۍ او 15 ورځنۍ لوبې به ورسره ترسره کړي. یا د لوبې به په هند د ګریټر نویډا لوبغالي کې ترسره شي چې د سپټمبر په 9 نیټه به پیل شي او د اکتوبر تر 4 نیټې پورې به دوام وکړي. او د یادولو وړ ده چې د افغانستان 19 کلنو ځوانانو لوبډله اوس مهال په سویلي افریقا کې ده چې هلته به د جنوري په 18 نیټه په پیلېدونکي 19 کلنو نړیوال جام کې ګډون وکړي. ګرانو مینوالو په دې هیله چې دغه زیری او د خوشحالۍ څخه ډک خبر به مو خوښ شوی وي. که چیرې مو خوښ شوی وي نو حتما دغه ویډیو د سره لایک کړئ او ملګرو سره هم شریکه کړئ. مننه.